بسم الله الرحمن الرحیم. درس باندې به شروع کو ان شاء الله. ملګری را پرم شو څه کم دی برور راځي. نو نن د موږ تاسو پنځم درس ده او پنځم درس مغه د کیبورډ متعلق ده. ما تاسو ته دلته لیکلي دي د اختصار لپاره دری او اردو کیبورډ. نن موضوع مغه کیبورډ دی. ما تاسو وعده کړی و چې همدغه یو کیبورډ ښه جامع کیبورډ د دې کې موږ پښتو هم لیکلی شو، فارسي هم لیکلی شو، اردو هم لیکلی شو او عربي هم لیکلی شو. نو دا څلور ژبو لپاره دا یو کیبورډ بالکل کافي او شافي ده. نو که موږ تاسو دا یو کیبورډ یاد کو او دې باندې خپل ګوتې عادت کو، یو فایده به دا چې موږ سرعت به تیز وي او بل دا سړی متردد کېږي نه. کله ناکله عین د لیکنې په وخت باندې سړي ته شک ور پیدا شي دا به اوس کوم حرف یې، ځکه د دوه درې کیبورډونو کې کار کړی. نو دلته دا یو کیبورډ دی، دې کې عربي خو طبعا پښتو حروفو عربي نه زیات دي، هغه د پښتو کیبورډ کې طبعا لیکل کېږي. او فارسي او د پښتو کیبورډ کې صرف یو ګاپ کې فرق راځي، چې فارسي ګاپ هغه سر باندې زور غوندې لري او د پښتو ګاپ غړوندی غوندې لري. نو دا فرق ده، هغه کیبورډ به یو بټنو کې فرق کوي او نور د اردو بټنو کې به ډېر زیات فرق ده. هغه هم همدې کیبورډ کې ان شاء الله زه نن تاسو ته همغه طریقه ښیم. دا یو موضوع. او دومره موضوع بیا دا د صفحې مارجن مختصر شکل سره زه تاسو ته صفحې طول عرض دا تاسو ته زه بیانوم، خو د دې پوره تفصیل به بیا پیج سیټ اپ جدا مستقل درس ده او هغه ډېر اهم درس ده. تقریبا موږ اکثر د پرنټ په وخت باندې له هغه سره مخ کیږو. دا به ان شاء الله مستقل تفصیلي درس وي او نن هسې مختصر یو یاداوري به کوو او څه مختصر شارټکټ بټنې پاتې دي هغه ان شاء الله ختم دي، خو یو دوه درې بټنې به نن نور بیا کله سبا ته ان شاء الله موږ مرکبات وایو. نو مرکباتو کې بیا هغه نور شارټکټ بټنې استعمالیږي، هغه بیا هغه وخت درته ښیو. نو اوس د اردو کیبورډ یا دری کیبورډ موږ زه راځم دری کیبورډ ته. موږ تاسو مخکې دا کیبورډ که تاسو وینئ نو دا کیبورډ د دې ګوره الټ دوه الټ دي، یو دې ته لیفټ الټ ویل کېږي او یو رائټ الټ ورته ویل کېږي. دا ښي طرف ته الټ ده. الټ بټن چې موږ ووهو دې سره هم ډېر زیات کمانډونه تړلي دي، دې سره دا شارټکټ بټن یو نوی د تقریبا 2000 وروسته افیسونو کې تر 2019 پورې یو نوی سیستم او نظام راغلی ده. ډېر مزیدار سیستم ده، ان شاء الله هغه هم یو ورځ وایو. او نن د ښي طرف الټ تاسو یاد ساتئ. مخکې موږ چې کله شین و شین نه به ښین لیکل، نو دا شیفت بټنه به م لیکل یا دا شیفت به م نیول یا دا شیفت او هغې به ښین لفظ لیکل، یا نور د پښتو چې څومره حروف ولو نو هغې سره به شیفت نیول کېدو. دا نن دا الټ نیسو او الټ سره موږ لیکل کوو. او دا مې یاد ساتئ، ما چې څومره معلومات یې اوسه پورې یو دوه کسانو نه علاوه چا ماته داسې نه دي ویلي چې اردو کیبورډ همدې پښتو کیبورډ کې زه لیکلی شم. ما طریقه ورته ښودلې ده، خو داسې کم کسان پیدا شوي چې هغوی ته دا اپشن یا دا طریقه یاده وي. نو نن انشاءالله تاسو به ښه دې ته دقیق متوجه کېږئ چې ستاسو دپاره دا یو کیبورډ پوره جامع کیبورډ دی. هغه کې تاسو پښتو، فارسي، اردو، عربي څلور واړه ژبې لیکلی شئ، ستاسو سرعت هم تیز وي. نو موږ دا الټ بټن مې تاسو ته وښوده، ښي طرف الټ. که تاسو چپ طرف الټ ونیسئ او بیا هغې سره دا کارونه نه کېږي، دا کوم درس چې اوس روان ده دې لپاره به تاسو ښي طرف الټ بټن استعمالوئ او الټ به نیسئ لکه څنګه چې تاسو تیرني درس کې شیفت نیول، دې سره به الټ نیسئ او بیا به بټن وهئ. نو بټن تقریبا دا ټولې بټنې زه په مختصر شکل سره کاروم، ستاسو هسې توجه ورته اړوم، نور خو بیا تاسو لیکل په خپله کوئ. نو دلته ورډ پروګرام ته زه بیا ځم او ورډ کې دلته لیکل کوو. فونټ سایز به لږ غټ کړم، ځینې ملګري وایي چې دا ښکاره کېږي نه، نو فونټ سایز کافي غټ شو. دلته اوس فرضاً ښي طرف تی نه شروع کوم، دلته تی بټن ده که نه، تی بټن ده. او که زه دلته الټ ونیسم نو دې سره به همدغه بټن ده، بیا به دې سره ټی لیکل کېږي، اردو ټی. نو که چېرته موږ اردو ټی لیکل غواړو نو همدا به نیسو. بیا دلته نون دی، په شیفت سره پښتو نون راتو، نو اوس به دلته دا نښه راځي، په شیفت سره پښتو نون راتو او اوس به دلته دا نښه راځي. ښي طرف ته بیا دومه بټن چې ده هغې سره همدغه کله کله د یو نښه ورکوو یا یو قوس بندوو، هغې کې هم دا استعمالیږي، او یا یو طرف ته اشاره کوو لکه د غشي اشاره کوو، هم هغې کې هم دا استعمالیږي. نو دا او بل څلرم دا کاف دی.
دا کاف په عربي کې استعمالیږي، پښتو کې دا کاف ډېر نه استعمالیږي. کله ناکله موږ هغه پښتو کاف فرضاً په شامله کې ولیکو یا په سرچ کې موږ پښتو کاف ولیکو. فرضاً پرون ما تاسو ته قرآن شریف راوړلی و، هغه قرآن شریف کې ته فایند راولې، فرضاً اولئک دې ورته ولیکل په سرچ کې، نو هغې کې دغه پښتو والا کاف نه لیکل کېږي، هغې کې به تاسو مجبوراً دغه کاف به لیکئ، نو سرچ بس نتیجه ورکوي. و الا که تاسو پښتو کاف ولیکل بیا نتیجه نه ورکوي، نو دا به تاسو وپېژندل. دا الټ ښي طرف الټ او بیا دا کاف کوم چې پښتو کاف ده همغه بټن به تاسو ووهئ نو دا کاف به راشي. هغې نه وروسته دا ګاپ دی، دا که موږ بغیر شیفته ونیسو نو ګوره پښتو والا ګاپ راځي، او که چېرته شیفت ورسره ونیسو نو بیا دا فارسي والا ګاپ راځي. نو موږ فارسي چې څومره لیکل کوو به صرف دا ګاپ فرق دی، نو بیا نور فرق نه لري. دا هم تاسو د ښي طرف تقریبا 5 بټنې دي، هغه ټولې ختمې شولې، صرف یو بټن د ښي طرف ته مصبحې ګوته باندې چې کوم اضافي بټن په پښتو کې الف لیکل کېدو، دا الف لیکل کېږي، خو دلته تاسو الټ ونیسئ نو الټ سره به دلته همزې والا د الف لیکل کېږي، لکه لاندې به ترې همزه وي. مخکې موږ ویلي وو شیفت لام سره فتحې والا همزه راځي، الف راځي دلته کسرې والا. نو دا هم دلته لکه ستاسو د عربي کیبورډ هم پوره شو، لکه نن سبا معاصر عربي کې تقریبا دغه قاعده ډېر مراعات کېږي چې لاندې ترې همزه ورکړي، الف نه لاندې یا پاس ورته همزه ورکړي. بیا بل همغه لام دی، دا لام په عربي کې کېدای شي یا ځینو خاص مقاماتو کې استعمال شو، عام استعمال زموږ ستاسو ټولنه کې نشته. بیا نون دلته چپ طرف ته رالو، چپ طرف مصابیحه ګوته، همغه ګوته باندې موږ لیکل کوو، مخکې بغیر له شیفته دې باندې بې راتله، شیفت سره که پې راتله، شیفت سره پې راتله، شیفت سره پې راتله، او که دا موږ الټ ونیسو دې سره نون د اردو نون راځي، نون د غونې چې دوی ورته وایي، نو دا هم دلته لیکل کېږي. او بل دلته یا راتله، شیفت سره دا ټکو والا یې راځي موږ پښتو کیبورډ کې، او که الټ ونیسو موږ دې سره دا اردو والا یې پرته یې راځي. دا موږ پښتو کې زیات نه استعمالو، دا اردو کې تقریبا د کوم تلفظ کې چې اماله غوندې وي یا دوی ورته بړې یې ویل کېږي نو هغه هم دا یې استعمالیږي. بیا لاندې راځو، دې نه لاندې خو به هر تقدیر دا کیبورډ بټنې به تاسو ټولې ګورئ، اول نه تر اخره پورې ما خو دا یو څو درته کار کړلی، او لاندې بټن مختصر شکل سره زه درته لیکم، د چپ طرف نه یو بټن د زید طرف نه تاسو ورته متوګورئ، او بل بیا نو دا سوالیه راځي، بیا دا سمیکالون سرچپه راځي، او دا رجسټریشن نښه وي، کله کله چې لیکنې رجسټریشن دلالت کوي دا نښه راځي. او بیا دې خوا را دا دوه بټنې خالي دي، ان بټن کې موږ پښتو کې دال لیکل، شیفت سره ډال راتو، او که الټ ورسره ونیسئ دا اردو ډال به راشي. او که مخکې ړې راتله او دلته اوس اردو والا ړې راشي. او دې نه مخکې بله بټن دی دا کامه ده، اردو کیبورډ کې اکثر دا کامه استعمالیږي. او بیا وو ده، زمې والا وو راځي، کله کله دا د دوه وونو په ځای باندې استعمالیږي، چې لکه موږ پښتو کې چې ډېر کسان راغلي وو، بعض اصطلاحاتو کې داسې استعمالیږي چې دوه زمې والا استعمال شي. نو او دا سلش دی. او بیا بره بټنو کې هم همداسې تقریبا زورو زیرو دې کې فرق راځي، نو هغه تاسو ټول وګورئ، او دا تاسو لپاره ان شاء الله ډېر دا کوم چې اهمې بټنې وي هغه ما تاسو ته تشریح کړلې، او نور تاسو خپله دې کې چې پورته خط هم وګورئ، پورته خط نه علاوه ټولو بټنو کې ضروري نه ده، د یو دوه درې چې کوم بټنې دي هغې کې هم داسې خصوصي چې امتیازي حروف راځي هغه تاسو استعمالولی شئ. نو په دې ترتیب دا ستاسو دا کیبورډ جامع شولو، نو ان شاء الله تاسو هیڅ څه ته په دې کیبورډ کې ضرورت نه لري چې تاسو بل کیبورډ ته محتاج شئ. او ځینې استثنایی خصوصي شکل سره موږ ځینې الفاظ یا ځینې اصلاحات کاروو، هغې لپاره موږ بیا آټوټیکس نه کار اخلو، هغه ان شاء الله وروستي درسونو کې راځي. او بله خبره دا موږ تاسو د نن درس ولو 5م درس، او دا الټ سره دا بټنې همدا کارونه کوي چې کوم ما تاسو ته مخکې تشریح کړل. نو اوس زموږ ستاسو کیبورډ د 4 ژبو لپاره بالکل جامع کیبورډ شلو، او دې کې ان شاء الله ټول حروف راځي او لیکل کېدای شي.
که سړی ورته متوجه شي نو هیڅ نوع مشکل سره نشي مخ کېدای. اوس بل راځو زموږ تاسو دا صفحه ده دا کوم چې سپینه ساحه ده یا زه یو نوې صفحه راولم نوې صفحې راوستو لپاره کنټرول ان شارټکټ ده تاسو کنټرول ان ووهئ نوې صفحه به راشي. نوې صفحه کې ما تاسو ته ویلي چې اول کمپیوټر کې به ته ډایرکشن سلیکټ کړې نو زه دا ډایرکشن ښي طرف ته اړوم ځکه موږ طبعا لیکن ښي طرف نه کوو نو دې ډایرکشن سره دا خطکش مو واوښته. دا خطکش هم د کمپیوټر په صفحه باندې ډېر زیات رول لري. موږ ته خپل لیکنې حدود ښیي چې موږ کوم ځای نه لیکنه شروع کړه یا کوم ځای پورې مو ورسوله. نو دا خطکش راوستو لپاره وروسته راځو خو دلته صرف خطکش راوړل د ویو ته به لاړ شو او دلته رولر لیکلی ده دا رولر ټکی ټیک مارک لري خو خطکش ورک شو که بیا ټیک مارک راولو نو دا خطکش راغی. یو خبره خو دا شوه چې خطکش دلته راوړ او بیا ما تاسو ته ویل چې ډایرکشن سره دا خطکش هم بدلیږي. اوس کنټرول شیفټ چپ طرف ته زه واړوم خطکش ګوره چپ طرف نه 1 2 3 راغی نو له دې طرف نه مرکز دا شروع او که ښي طرف ته کنټرول شیفټ ووهم نو خطکش ښي طرف نه شروع شو. بل دا سپینه ساحه چې کوم ده دغه زموږ هغه اکټیو ساحه ده فعاله ساحه زموږ دا ده تر دې خطه به لکه له دې خط نه به لیکل کېږي دا کوم چې دلته خط راغی د دې خط دا ابتدا ده او دا انتها ده تر دې ځای پورې به لیکل کېږي. د دې خط نه دا چپې خواته چې کوم ده بره دا تور ځای ده یا ښي طرف ته تور ځای ده او یا د خط له پاس رخوا پیل به یې له دې ځای کېږي. دا د تورې ساحې ته حاشیه ورته یا مارجن ورته ویل کېږي. کمپیوټر په اصطلاح دې ته مارجن ویل کېږي. که موږ دا مارجن کم کړو نو صفحه منځ د صفحې به زیات شي او که موږ دا مارجن ور زیات کړو منځ د صفحې به کم شي نو طبعا دې سره موږ صفحه وړوکی کولی او غټولی شو. که ته غواړې فرضاً کله ناکله چې لیکل کوو دا درس هم وروسته مستقل تفصیل سره ما تاسو ته عرض وکړو چې تفصیل سره راځي خو صرف دومره ووایو چې دلته که موږ دا معلومول غواړو یو چا سره تا خبره کړې ده چې دا ماته دومره فرضاً دوی 6 په 9 کې وي یا 4 په 8 کې یا 7 کې دا مختلف سایزونه دي 4 په 7 کې دا 8 کې دا مطلب د 4 انچه دغه عرض وي او 8 انچه یو اوږدوالی وي طول وي نو دلته هایټ او وایټ استعمالیږي. هایټ بلندي طول او دغه وایټ چې ده هغه عرض ته ویل کېږي. نو دلته اوس ګوره دې ځای باندې که تاسو رایټ کلیک کړئ دا اول رایټ کلیک کړئ او بیا لیفټ کلیک کړئ ګوره دا ټول تفصیل تاته ښیي د دې منځ د دې صفحې څومره ده 6.15 ښکاره کېږي 6.5 انچه منځ ده. دا کوم چې فعاله ساحه ده دا لیکنه لږ وړه راځي که څوک کمپیوټر استعمالوي هغې ته به اسانه ښکاره کېږي او موبایل کې لږ مشکله ښکاره کېږي. او چپ طرف ته 1 انچ پاتې شو هغه حاشیه ده چپ لوري ته دا کوم طرف ته چې موس ولاړ ده همداسې ښي طرف ته 1 انچ مارجن پاتې شو. نو اوس دې نه موږ دا نتیجه اخیستی شو چې زموږ تاسو د صفحې ټوټل سایز چې ده 5.5 منځ ده 5.5 1 انچ یو طرف ته 1 انچ بل طرف ته نو که موږ ټوله پاڼه راواخلو چې دا به په څومره پاڼه کې دغه کېږي چاپېږي نو دا تقریبا 1.5 انچه زموږ ستاسو ټول دا صفحه شوله. همداسې دا 8.5 انچه او دلته همداسې دا هم له پاس طرف نه د لیکنې حد ده د پاسه چې لیکنه کوم ځای نه شروع کېږي دا چې موږ دا حالت راولو دې سره صفحه پورته بوځو ګوره مارجن کمیږي خپله بیخي سر ته ورسېدو بلکل د کاغذ هغه څوکې ته غاړې ته ورسېدل او که موږ داسې ښکته کوو څومره اندازه غواړو لیکل اوس دا خط چې چېرته روان ده لیکنه به موږ زموږ ټکس به له هغه ځای نه شروع کېږي نو دا اوس موږ دلته اندازه تعینوو دا کته پورته بیولی شو دې بیا 2-3 طریقې نور هم دي ابا انشاءالله تفصیل سره وایو. او دلته که موږ دې باندې یو ځل رایټ کلیک بیا لیفټ کلیک ونیسو یعنې یو ځل ښی طرف کلیک ونیسو او بیا ورسره چپ ونیسو نو ګوره دلته هم لاندې هم اندازه ښیي بر هم ښیي پورته حاشیه څومره ده څه کم 1 انچ ده منځ کې ښیي تقریبا 7.5 انچه ده او بیا لاندې 1 انچ لاندې ده نو دې سره موږ ته اندازه لګېږي دا زموږ ستاسو دغه شو. سبا لپاره انشاءالله د ټولو ملګرو دا مسؤلیت دی چې سبا څه نه څه لیکنه خامخا لیکنه وکړي او د 3-4 کسانو لیکنه سبا لپاره به موږ ترکیب د الفاظو کوو. مفردات خو انشاءالله تاسو وپېژنئ چې په کومه ګوته کوم بټن وهل کېږي او کوم حروف لیکل کېږي او بل دا ده چې په دې کې داسې حرف هم پاتې نه شو که تاسو ته ذهن کې دغه پوښتنه کولی شي چې کوم حرف په لیکنه کې په کیبورډ کې نه راغلی نه د فارسي نه د پښتو نه د اردو د یو ژبې حرف هم پاتې نه شولو.
نو سبا لپاره به تاسو داسې ټول به لیکنه وکړئ. او بله خبر دا ده چې کوم کسان کمپیوټر استعمالوي هغوی د ما ته شخصي کې میسیج راولېږي چې هغوی ته زه له کورنۍ وظیفه ورکوم، هغه بیا دلته خپل سکرین شیر کوي د هغوی لیکنه به زه ګورم، او هغه لیکنه چې کتل کېږي ټول به ترې استفاده کوو که هغې کې څه غلطي شوي او نو هغه ما ته وایي. سبا لپاره چې کوم کسان هم کمپیوټر لري هغوی د یو داسې دغه نه خپل ګوتو باندې به لیکي، خپل لاسونو باندې به لیکي، کاپي پیسټ نه به استفاده نه کوي چې یا نیټ نه یا خپل کمپیوټر نه یا د بل چا لیکنه را کاپي کړي، ځکه هغې کې بیا موږ ته هغه غلطیانې چې کوم د مرکباتو په ضمن کې یا د ترکیب د الفاظو کې موږ ورته ضرورت لرو یا د پیراګراف په جوړونه کې موږ ورته ضرورت لرو، هغه غلطیانې بیا موږ نشو اصلاح کولی، موږ ته نه معلومیږي، فرضاً هغه مخکې نه اصلاح شوي غلطي تاسو تدارک د غلطي بیا نشئ کولی چې اوس دا غلطي په کوم ترتیب سره غلط ده. نو کوشش وکړئ کوم کسان چې کمپیوټرونه لري هغه یو تکلیف نه و ماته شخصي کې میسج راولېږئ، او بل دا چې تاسو کله هم د پروګرام ته داخلېږئ نو یو نوم استعمالوئ. ځینې کسانو سره ګلیکسي لیکلی یا د موبایل نوم یې هوایي یا نور وي، نومونه لري که یو داسې نوم استعمالوئ چې همیشه همغه نوم باندې راځي نو ماته هم اندازه لګېږي که یو ورځ پوښتنه وکړو یا معلومات وکړو نو هغه معلومات به کېږي چې فرضاً دې کس نه مخکې معلومات کړی او ګلیکسي باندې خو دا درک نه لګېږي چې دا څوک دی. نو نور همغه شارټکټو متعلق موږ پوښتنه کوو او نور د درس پای د سبا ته به انشاءالله په مرکباتو باندې شروع کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او که چا سره څه پوښتنه وي زه مایک اجازه کوم چې څوک خپل مایک آن کړي، مایک آن کولی شي نو پوښتنه کولی شي. قاري محترم اوري؟ اورم بالکل اورم.